پاکستان د امریکا غلام د 250 هیوادونو غلام ته که رښتینی جنرال وې ته که چمتو صاحب ته که د رښتینی جنرال وې ته به د دې ملت تر څنګ څه وویلې جنرال صاحب تا څه وویلې ما وویلې درته چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، نه د ګډ کور دی، ګډ کور ده، خو یو توپیر باید د ما او د تا ترمنځ ته یو تښتېدلی جنرال یو زه همدلته ناست یم د ملت ترمنځ قضاوت باید سالم وکړو. هغه مات جنرالان د دا خبره نه کوي چې دلته نظام مات شو وتښتېدل. ټولې خبرې په ټکټوک کې ما ورما په دې ټول بالا کې ملي وطني احساس پیدا کړي، د وطن احساس خاطر باندې د ملایتوب باندې نه کېږي چې ته ماته نشې تا که احساس درلودلی ته به له هېواد نه نه وې تښتېدلی، خپل هېواد کې تر پرونه پورې نه وې تر پرونه پورې دې فساد ته لمن وه غلا او چور دې کوه په دارکیانو چې دغه پخوانی دغه دی د جنرال دی، زه وطن ته ژمن یو څوک یم، زما په شان پرې ته ورژمن دي دغه وطن ته اردو ملي اردو هغه بې سواده حقیقي جنرالان هغه دي چې د ملت تر څنګ ولاړ وي. ملي پټکه به تر سر تړلی و، د پنجاب غلام نه و، د امریکا غلام د 250 هیوادونو غلام ته که رښتینی جنرال وې ته که چمتو صاحب ته که د رښتینی جنرال وې ته به د دې ملت تر څنګ ولاړ وې، تا به په خپلو هیوادوالو امریکایان او خارجیان نه راخوشي کول، کورونه به دې نه تلاشي کول او خپل به مړې سترګې نه یې ورته ولاړ ګرم له هیواد نه تښتېدلی مات جنرال مننه علمي بحث کوو علمي. نو تا د پنجاب خبره وکړله، علمي بحث دغه نه ده چې ته ماته پنجابی وایې. واقع ده د وطن ګوره خو ما درته ویلې که مسلکي بحث کوې د تاسو جنرالانو دپاره د شرم خبره ده چې د تاسو پښتون کې مو ولسمشر بګرام ته وړل کېږي او د عسکرو په منځ کې ټیلکۍ ته ځان ته جنرال هم وایه. چمتو صاحب دغه خبرو سره زه موافق یم چې باید په دې باندې کار روان ده. چمتو صاحب زه تا ته ډاډ او اطمینان درکوم دا کوم تشویشونه چې ته لرې دا به انشاءالله 2 میاشتې وروسته تا سره نه وي. په دغه باندې کار روان ده په ټولو قلي اردوګانو کې، په ټولو لواګانو کې درګر د جلب و جذب روان ده. ښه منظمه اردو به جامعې ته وړاندې کېږي له یونیفرم سره. دغه حالت چې ته اوس په کابل کې ګورې دا به 2 میاشتې وروسته نه وي. 2 میاشتې وروسته به یو بې یونیفرمه سړی د کابل په ښار کې ته مساله ونه ګورې. دا ټول چوکاټ ته اچوي، دا ټول د نظام برخه ګرځي، دا به په 3 ارګانونو باندې تقسیمیږي چمتو صاحب، او یا ارګان به بل وي چې هغه به مشخص د دغه حوادث دپاره وي د وزارت داخلې تر قومندې لاندې چې جدي حوادث هغه ته په وخت رسیدګي وسي. کله یا ورته مونږ منظم اردو ولرو، منظم قطاعات جوړ کړو، بیا د رتبو معلومول کوم سخته کار نه ده. اوس دا کوم طالبان چې دا کوم خلک اردو ته جلبوي په دې کې اول نمره شته، دویم نمره شته، هغه ته جایزې ورکوي، انعامونه ورکوي. دا چې د رسنیو په مخ نه دي راغلي باید راغلی وای. دغه یو شي کې د ما تشویش ده چې له دې وروسته که هر څه کېږي نو دا د خلکو د تشویش د رفع کېدو دپاره چې خلک مطمئنه سي چې یو کار روان ده. البته تصویري هغه موږ لرو، له دې وروسته کوشش کوو چې همدغسې ویډیوګانې خپرې شي. چمتو صاحب د غاصبینو خبره وکړله، اوس ما مخکې هم درته ویلې چې موږ نوي راغلي یو، نظام نوی راغلی ده، طبعا ستونزې مشکلات به وي، خو دا درته اطمینان در کوم چې د چا یو لیست مځکه به غاصب ته پاتې نه شي او هغه به خپل حقدار ته رسیږي. او هیڅ څوک دغه د بیت المال چمتو صاحب د بیت المال ملي شتمني د دې هیواد مځکې دومره غصب شوي دي چې هغه به ټولې ازادیږي. هغه خلکو چې غصب کړی، غلا یې کړی، چور یې کړی ده، ملي شتمني یې تالان کړی ده، هغوی سره خو حساب لازمي ده. خو داسې نه کېږي چې دا اوس ټول راونیسو او د زندان د تورو تنبو شاته یې واچوو. ده ته به یو طرز العمل جوړیږي، یو هغه به ورته جوړیږي. مهمه دا ده چې موږ یو مضبوط نظام جوړ کړو. د تصفیې داسې سیستم روان شوی ده چې اول دغه مشرانو ته خبرداری ورکول شوی چې تاسو له خپلو صفوفو نه هغه خلک چې مونږ یې پیژنو او تاسو یې پیژنئ دا له صفوفو لرې کوي. الحمدلله د دغه یو امر باندې د تقریبا د 4-5 ورځو په تراس کې ټولو خپل هغه صفونه هغه کړي. مرحله دا ده چې دوی ته دا وخت ورکړی خپلو صفوفو نه دا خلک نه دي لرې کړي، بیا به دغه څوک چې له ده سره ده راپور یې ورکړی چې دا سړی درنه لرې کړه، بیا به دا یو له د خپل مشر جناب سره زندان ته ځي، ځکه چې
امر یې ونه منه. اول جانبدار صاحب دا تشویش د بې ځایه ده. تاسو باور په خدای وکړئ چې قومیت او دغه سمتیت او واسطه بازۍ دې کې هیڅ ګنجایش نسته. ټول د لیاقت په استعداد دي. هغه خلک چې معسکراتو ته ځي ټریننګ کوي ښه استعداد والا ته ښه پوسټ ورکول کیږي او دې نظام ته جلبیږي. او د تیر نظام ډیر خلک راغلي جانبدار صاحب که تاسو هم راشئ زموږ غېږې درته خلاصې دي د یو ښه مشاور په توګه د یو ښه هیوادپال په توګه د یو ښه افغان په توګه کولی شئ موږ سره په څانګ کې کار وکئ. خو نه باید چې دغه تیر دردونه را خلاص کړو. ته ما ته پنجاپی مه وایه زه به تا ته بل نه وایم. دغه شیونه چې جوړیږي نه که جوړېدلی د 40 کالو کې به موږ یو نتیجې ته رسېدلي نور باید د افغانانو درد ته ورسېږو. هر څوک چې وي د نظام ته خیر رسېږي را دې شي په خپله دې ووایي چې زه دغه ګټه تا ته رسولی شم. دا ډېر لوی نظام ده. دا ډېر لوی حکومت ده. په دې کې موږ او تاسو ټول ځایږو. نفرتونو ته د پای ټکی کېږدو. دا هیواد جوړولو طرف ته بوزو. دنیا ته وښیو چې موږ واحد خلک یو. موږ کابلیانو ته خو مو دغه ژمنه ده چې له هېڅ چا نه دې نه ډارېږي. په وخت کې له پولیسو سره له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د دوی همکاري د ډېرو ستونزو مخنیوی کوي. تاسو به جدي یاست د هغوی په مقابل کې؟ دا بېګا ما ته 2 بجې د شپې زنګ وهل سوی ده. ما ته د 5 یوځې لمبر کار نه کوي. مالزی چې دواړه لاړ شو زه ورسره تللی یم 5 یوځې ته هغه کوم مشکل او ستونزه چې وه هغه ته موږ په خپله رسېدګي کړې. دغه د موږ ژمنتیا ده چې هر وخت څوک وایي موږ په خدمت کې یو. بې له دې چې کوم امتیاز وغواړو بې له دې چې ووایو چې دا وخت د ما د کار نه ده ورسره ځو منډه کوو. بېګا ته دغه په بېګا موږ په هغه کې 4مې امنیتي حوزې یو د منصور په نوم یو مشهور غل اختطافګر دی د کابل خلک یې تر پازې رسولي. طالبانو ډېر کوشش وکړ بالاخره د خلکو په همکارۍ باندې د شپې د باندې عملیات وسو. د شپې دی ګیر نه سو. سهار مانځه سره یې ګیر که سره له 4 کسانو. نو دغه قانون د اوس د را دي څوک د دی خوسي کې دته د واسطه سي او یا د رشوت ورکړي دی د بوزي ځان سره په ثبوت رسېدلی د عادي چا کور ته چې ګرنیټ اچولی هغه ټول شیونه موږ پرې ثابت کړي دي. د ده په شمول 15 کسان پرون نیول شوي.